که جنت غواړي نو دغه حدیث خپ کولو غوګونو باندې خپ آرام سره خپ اطمینان سره واوره هغه درست په دې باندې عمل شروع کا ان شاء الله العزیز خدای پاک جل شانه به په جنت کې ستاد لپاره یو محل تیار کی ګران کتونکو په ورځ شپه کې چې کم 15 منځونه الله جل شانه په خپل بندگانو باندې فرض کړی دي په دغه 15 منځونو کې چې کم سنت مؤکده جوړیږي هغه ټوټل 12 رکعات جوړیږي 2 رکعات سحر سنت مؤکده دي سحر منځ نمخ کې 4 رکعات سنت مؤکده د ماسپخین نمخ کې دي او 2 رکعات سنت مؤکده د ماسپخین فرضونه ورستو دي او بیا چې د 2 رکعات سنت مؤکده د ماخام فرضونه ورستو دي او 2 رکعات سنت مؤکده د ماسختن فرضونه ورستو دي او د وتر واجبونه مخ کې دي دا ټوټل چې راجمه کې نو 12 رکعات جوړیږي د نبی له سلام حدیث مبارک ته او دغه حدیث راویه حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مبارک ده او دغه حدیث ترمذی شریف را نقل کړی دی نبی له صلوات و سلام مبارک فرمای من صلى في يوم وليله 12 ركعه بني له بيتا في الجنه نبی له صلوات و سلام مبارک فرمای چې هر هغه مسلمان چې هغه په ورځ شپه کې 12 رکعات منځ ادا کی نو الله جل شانه به دغه بنده د پاره دغه مسلمان د پاره په جنت کې یو محل یو کور تیار کی او بیا مزید نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه 12 رکعات په دغه حدیث کې وضاحت کړی دی چې کم تاسو ته ما په دغه ویډیو اول کې ویل چې دغه 12 رکعات چې کم سنت مؤکده جوړیږي هم دغه 12 رکعات نو دي د وجه موږ تاسو له بکار دي که سفر وی که حضر وی بغیر د عذر زود چې سنت مؤکده پر نقدو په دې باندې ما ته ډیر اجر ملاويږي الله جل شانه د یو ورځ په دغه 12 رکعات ادا کېدو باندې دغه بنده ته په جنت کې یو محل تیاروي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.